سلامونه خوږو لیدونکو، نن درته د افغانستان د ورزشي نجونو په اړه مفید مطلب لرم. تمه ده تر پایه یې وګورئ او سحر میډیا چینل سبسکرایب کړئ. د افغانستان د ښځو د فوټبال یو شمېر لوبغاړي او د کورنۍ غړي د سې شنبې پر ورځ پاکستان ته رسیدلي او د څو ورځو لپاره به هلته وي. پاکستاني چارواکي وایي دا لوبغاړي او د کورنۍ غړي تېره شپه د تورخم له لارې پاکستان ته ورغلي او تر هغه وروسته لاهور ته لیږدول شوي دي. همغلته لاهور کې د پنجاب د لوبو وزارت چارواکي وایي دغه افغان ښځینه لوبغاړي د یوې نړیوالې موسسې په مرسته امریکا ته لیږدول کیږي او یوازې څو ورځې به لاهور کې وي. د پنجاب د لوبو وزارت دغه چارواکي وایي چهارشنبه مازدیګر به د لوبو وزیر ری تیمور خان له دې ښځینه افغان لوبغاړو او د هغوی له کورنیو سره وویني. دا چارواکي زیاتوي د لوبغاړو او کورنیو ته یې د استوګنې لپاره ځانګړی ځای ورکړی چې په آرامه پکې واوسي. د دې ډلې د ځینو چارواکو له وروستیو څرګندونو داسې اټکل کیږي چې ښایي نجونې له دې وروسته د لوبو یا ورزش اجازه ونه لري.